څومره ګټور دی ستاسو لپاره؟ دا موږ ته ډېر ښه ګټور دی. راځو دلته خپله خواري کوو، پیسې راکوي، خپل خوبت پې کوو. موږ وایو چې دا لږ نور هم دغه شي، لږ دی که نه، چې دا ښځې هم لږې ډېرې شي، موږ ته هم فایده ده پکې. ترورې دلته چې ته کار کوې، مثلا خیاطي کې یو خو دلته کار کوې، بیا که کور کې تاسې کار وکوئ، تاسې په خپل د کور سره څومره په اقتصاد کې مرسته کولی شئ؟ څومره ګټور دی تاسو لپاره؟ موږ ته ډېر ګټور دی که نه، چې کور کې کار وکړو، یو دوکانونو ته کمیسونه وګنډو، دوکانونو ته یې ورکړو چې خرڅ شي، زموږ پکې یو دغه سخته روانه شي، او دغه د مؤسسې لږې ډېرې شي، دا ښځې موږ سره لږې ډېرې شي او لږ اوږد شي. دا تنخواه موږ اخلو، دې باندې زموږ چل ده چې زموږ په اقتصاد کې دغه ته چې موږ راغلو لپاره د کور د اقتصاد راغلو، چې زموږ د کور اقتصاد خراب و، یو 3 یا 6 میاشتې دغه ته موږ زده کړه وکړو او دغه خپل اقتصاد پې باندې ښه کړو، خپل کورنۍ ژوند پې باندې مخ په وړاندې ویسو، او آینده کې موږ غواړو چې دغه 6 میاشتې پروژه زموږ ختمه شي، دغه یاد کړو موږ دغه کورنۍ اقتصاد زموږ ډېر ضعیفه ده، کولی شو چې دغه هغه موږ په کور کې خپل وکړو، کور کې خپل وکړو، بیا دغه جمیله سعادت ته یې ورکړو چې دا مثال مارکیټ لري، بازار لري، دا موږ ته خرڅ کړو، دا موږ سره مرسته کوي، موږ په کور کې جوړو، دې ته یې ورکړو، دی موږ ته خرڅوي. مثلا د میاشتې څومره عاید د دې نه ترلاسه کولی شئ تاسو چې کار وکوئ، ښه کار وکوئ او ښه بازار وي؟ نو چې ښه بازار وي وروره، نو چې په میاشت کې موږ 2 جوړه کالي وکړو، 2 جوړه کالي د 15,000 افغانۍ شولې، چې هغه کم وکړو موږ که نه، چې د کور مشکل هم ورسره دي، مثال جوړ ناجوړ د کور کارونه، دا مو 2 جوړې کالي چې موږ وکړو 15,000 افغانۍ موږ ته عاید لاسته راځي. څه باید وشي د دې بازار د قوي کولو لپاره؟ څه غواړئ مؤسسو نه، حکومت نه؟ مؤسسو نه، حکومت نه دغه غواړو وروره چې ښځو ته یو زمینه برابره کړي، ښځو ته یو بازار جوړ کړي، ښځو ته یو مارکیټ جوړ کړي، ښځو ته یو کورنۍ مثال ستونزې ډېرې دي، مشکلات د کورنۍ ډېر ده، موږ غواړو چې ښځو ته ډېر موږ ته لاسته راوړنې راشي، زموږ بازار پیدا شي، زموږ مارکیټ پیدا شي، زموږ خریداري پیدا شي، کار کوو په کورو کې خرڅېږي نه، موږ ته قرار کور کې ناست یاستو، یو خاوند به د موږ څه شی وکړي، مثال زوی د واده یې کړی، کوژده یې کړې، د واده یې کړی، بچي اخیستي ګرانه تللی د اقتصاد مې ضعیفه ده، مثال زه خپله لګېم دغه لاسته راوړنې، خپل دغه د لاس درز او خپله دغه یو هغه کوم، خپل د کور مشکلات پې رفع کوم، خپل اقتصاد پې باندې هغه کوم، اقتصاد هم ډېر ضعیفه ده. موږ غواړو آینده له حکومت نه، آینده مؤسسو نه چې ښځو ته یو زمینه برابره کړي، یو مارکیټ ورته جوړ کړي، یو بازار ورته جوړ کړي، پروژې ورته راولېږي، مثال دا د لاسدوزۍ د خیاطۍ د دغه د هر څه شي پروژې شته ده، د زراعت پروژې شته ده، مثال باغچې ورکوي، ښځو ته چرګان ورکوي، دغه شیونه ورکوي، بیا چې موږ ترې نه استفاده وکړو، د کورو کې ناست یاستو، بیا چې موږ وځو خپل اقتصاد خپله ښه کړو. د دې بازار څنګه دی؟ خلک خوښوي هغه څه چې په لاس باندې جوړ شوي؟ هو ولې نه خوښوي؟ د نه زیات بازار شته ده، نو د نه زیات دغه د موږ شته ده نه، ولې نه خوښوي چې بازار یو ښه بازار یې خوښه ده، خلک چې هر سړی راغلی زموږ د پروژې ده سامان یې خوښ کړی ده، او مثال دغه هغه د موږ ټول خارج ته ځي. ډېره مننه. زما نوم جمیله سعادت دی او د ننګرهار د ولایت څخه یم. تقریبا داسې 15 کاله کېږي چې په دې برخه کې کار کوم، او په لاسي صنایعو کې او قالین بافۍ کې. البته زما مقصد دی کې دا دی چې د ښځو دپاره د کار زمینه او فرصت برابر شي، چون زه ما ته دا زمینه برابر او فرصت برابر، او ما د مختلفو ډونرانو نه چې دولتي او غیر دولتي دي
د خپلو کوششونو په ذریعه باندې پروژې ترلاسه کړلې چې د په سر کې WFP دی، هغې نه مننه بیا آبادي نه، GIZ نه، GSGP نه، اوس فی الحال د سلام پروژې نه ما پروژه اخیستې او داسې نور. خو په هره پروژه کې زما سره تقریبا داسې وایي چې 100 کسه یو نیم سل کسان به ما سره وو. نو که دغه 100 کسه زه ما تربیه کړي نو هغې نه خو د هغې نیمه برخه اوس فی الحال په خپلو کورونو کې لګیا دي، بوخت دي، کارونه کوي. البته هغه داسې کارونه دي چې هغوی په خپل لاس باندې دغه لاسي صنایع جوړوي، یعنی بازار سره بالاخره لینک شوي دي. او که نه نو بیا زه دوی دپاره کار وړم او زما شرکت سره دوی کار کوي، دوی ما ته کارونه راوړي، زه د هغوی ته چې شی نو دا زه اجره ورکوم. دغه کار یوازې نه یوازې دا چې زما خپله په اقتصادي پیاوړتیا کې زما سره ډېر کومک کړی دی، ځکه چې نن سبا شکر الحمدلله زه یو اندازه په ښو ولاړه یم. اوس زه غواړم چې زه داسې دغه ښځې چې ما سره کار کوي د دې په منځ کې چې تو ښه ټیلنټ یي، لایق یي، هغه همدغسې دې ډګر ته راوځي او ښځې تشویق کړي. او ښځو دپاره چې څومره فرصتونه ډېر دي، خو چې داسې یو تکړه بنده راوشي انسان راوځي او د هغوی دپاره داسې یو پروژې واخلي او هغوی دپاره دغسې زمینه سازي وکړي. نو ما په دې هر څه کې ډېر کوششونه کړي. تقریبا اوس داسې وایي چې 1500 کسان ته به ما ټریننګ ورکړی، نو که هغې کې دا نیم کسان هم کار بوخت دي یا 200 کسان هم کار بوخت دي، هغوی د خپل فامیل دپاره د خپله نفقې دپاره د خپل خاوند سره اوږه په اوږه شوي دي او کار ورسره. دا وروستی ستاسې پروژه ده د سلام، تاسې وویله په دې کې لږ وغږېږئ څومره شاګردان تاسې دلته په کار باندې بوخت دي، څه امکانات تاسې ورکوئ، څه سهولتونه هم دوی ته برابر کړي دي؟ اول خو د کار مجتمعي د وزارت نه ډېره منندوی یم، او بیا د سلام پروژې نه UNDP نه چې د دوی هغه ډونر چې د UNDP دی سلام پروژه ده، دا موږ دوی ته شاګردان معرفي کړي چې دوی وروسته د دې چې ازموینه واخیستله هغه کسان بیا موږ ته معرفي کړي چې تقریبا یعنې زما مخکینی پروژو کې دوی کار زده کړی چې 30% یا 40% په کار پوهېدل. نو بیا دوی تقریبا 23 کسان ما ته معرفي کړه چې د دوی هر شپږ میاشتې پروژه ده ما سره اوس فی الحال د سلام د خوا نه UNDP له خوا نه، او دا تقریبا اوس دوی ته د میاشتې $120 ورکوي هر بینیفیشري ته چې د هغې معادل افغانۍ ورکوي. البته د روشن کمپنۍ له لارې دوی ته پیسې ورکوي، هم پیسې ورکوي، هم نه تنها دا چې دا پیسې ورکوي، د دې تر څنګ هم دوی لپاره موږ استادان نیولي، را میټیریم راوړی، یعنې خام مواد هم راوړي چې دوی هغه څوک چې 40% پوهېږي موږ غواړو چې دا په 100% باندې په خپل دغه کار باندې متکي شي، تر څو دوی وکړی شي یو څو ګنډي بازار ته عرضه کړي، زما شرکت ته راوړي، یو اندازه خپل خاوند سره یا کورنۍ سره اقتصادي کومک وکړي. نن تاسو باور وکړئ 9000 افغانۍ ډېرې پیسې دي چې د معلم له معاش نه اوچت دي. دوی ډېر زیات خوشحاله دي له دې پروژو نه، زیاتې پکې خاوندانې مثلا قرضدار او یا بکروز او هغه یې ادا کړي، زیاتو ځان ته ساتلي دي، زیاتو مختلفه مشکلات یې پرې رفع شوي دي. ستاسې 15 کاله کېږي دې برخه کې کار کوئ، د یوې مېرمنې په توګه چې په داسې ټولنه کې فعالیت کوي چې دلته محدودیتونه زیات دي، څومره چیلنجونو سره ته مخ کېږي، څومره مشکلاتو سره مخ کېږي؟ تر اوسه پورې خو تقریبا د 15 کالو کې شکر الحمدلله داسې خاص یو مشکل سره نه مخامخ شو چې زه بالکل کور ناسته یم. البته واړه بعضې وړې غټې زموږ ستاسې یو سنتي ټولنه ده، بعضې حساسیتونه دي، نو هغې سره موږ مبارزه کوو، روان یو، نو په شا کېږو نه کېنو. په دې کې مو وغږېږي چې ښځو د پیاوړتیا دپاره باید څه وشي؟ افغانستان په داسې مرحله کې دی چې مخ په وده هېواد یو او د ښځو ونډه مهمه ده. ستاسې وړاندیز څه دی چې په کومو برخو کې باید کار وشي تر څو مېرمنې لا نورې پرمختګ وکړي؟ ډېره مننه، ډېره ښکلې او ښایسته پوښتنه مو وکړه او ښه یو ټکي ته مې اشاره وکړه. اوس موږ باید صرف په همدې باندې انحصار نه شو چې موږ فقط یو د شرکت حیثیت یا د سنټر حیثیت ولرو، تربیه کوو شاګرد او نورې ولرو، تربیه کوو. موږ وایو چې زموږ دپاره اول زموږ دپاره اوس ما 3-4 نمایشګاو ته انډیا ته لاړم، تاجکستان ته لاړم، یا نورې دغسې ایشیایي ممالکو ته هر څوک چې لاړم. تاسو باور وکړئ انډیا کې ما سره یو قرارداد وشو دغه لباسونو، هغه انډیا هغه ځای دی چې بهترین راجستاني او هغه بوټونه پکې دي، خو زه بیا هم زما هغه شالونه خوښ کړل. ما سره یوې ښځې قرارداد وکړو. کله چې زه افغانستان ته راغلم، زه د وزارت تجارت او صنعت د تاسو باور وکړئ چې 5-6 ځله ورغلم، چا زما په مخ دروازه نه خلاصوله چې معلومات یې لاره پیدا کړي چې د خپل سامان چې ما برابر د دولت څخه یې لمنه یم چې تر څو پورې زموږ دپاره داسې یو لاره برابر کړي چې دغه 200 ښځې یا 300 ښځې موږ سره کار کوي. د دوی د سامان خو دلته تاسو پوهېږئ چې دومره د چین نه سامان روان دی، د مثلا پاکستان نه زموږ خو د لاسي صنایع د قیمت یې دا لږ ارزانه دي، نو موږ غواړو چې دا بهرنۍ بازارو ته زموږ دا سامان یا زموږ دا صادرات صورت ونیسي. دولت نه هیله منم چې زموږ دپاره که هوایي که زمیني دغسې لارې برابرې کړي تر څو موږ وکړی شو چې د خپل تولیدات که نور نه اقلا د سنټرل ایشیا یا اسیا میانه ممالکو ته خو ولي
بس دغه زموږ تقاضا ده. څونه فرصت دلته موجود دی؟ مثلا تاسو غوښتنه کوئ چې آسیایي هیوادونو ته خپل توکي ولېږدوئ، دلته دا امکانات تاسې لرئ چې هغه اړتیاوې پوره کړئ د خارج او تاسې ورته توکي واستوئ؟ که موږ دا امکانات نه لرو ما دا تقاضا نه کوله. تقاضا هغه وخت کېږي چې انسان خپل ځان کې امکانات وګوري، انشاءالله تعالی به